بسم الله الرحمن الرحیم. زستا چې ډېر شکریا دوم یا تاسو چې تاسو راغلئ دلته زمونږ د غریب خانې ته زمونږ تاسو مو که اچھا چې رنوم درکړی تاسو ته موږ نه ځاله زه کوم مخکې د محمد آباد د کونسل په پی ټی ای کې صدر پاتې شوی ما تقریبا د ام بی ایس د ایرانی ام بی ایس حکومت کې زه صدر وم د کونسل باقاعده د لیکن دی مال راکړي دی بورډ لګیدل نو هغه چې کله دغه شته پټه خلاف شلو هغه سره خلاف شلو د منګم د دوران سي مرګرو بس منګم پکې خپه شو بیا پکې ځاځه خلک راړو چې هغه موږ ته پته و چې دا عمران خان چې کوم تحریک دی دا چلیږي دا خلک هغه شان نشي چلولای هغه وایي چې پاکستان تحریک انصاف زمونږ تر پاک کسانی نو کسان چې اوس کوم پټه کې روان دي او دې پکې یالي غنو دې کې دا چې کسان نشته زما چې زه خپل غریب سړیم کندور سړیم زه چې پټه درالم ما پکې کوم خرچي وکړل نو ما د انصاف په وجه باندې وکړل پاکستان تحریک انصاف چې مې غریب ته پکې انصاف ملاوي شي کنه او چې ما وکتل اوسه چې کله ګډ وډ پکې رالو نو انصاف پکې نه ملاويږي تاسو په خپل به ګوري ګرځي ما چې کوم منډه ترلاره د خپل عوام د پاره واله نو دا ما ته په منډه ترله باندې دا سلام ملاو شو دا انداز راته ملاو شو او دا موږ د خلکو لور ک بیا اره لکه چې موږ خپل خپل کسان دي لکه مومن شاه شو دغه ځکه دی شیرپور کې چې کوم دی دغه شو د انور خان شو لال باچا شو په پالیټو کې دغه شو ولی رحمان شو دي کې خدای جنابات کې ایرپان ممبر شو نو دغه چې په جما خلک خبر کړل چې لکه مال نوم لګ لګ لیکل راکې نمونه لراکې او دغه چې سړی ماته خبره کړې ده چې زه د نمونه باندې وتا ته پیکج درکم واغه چا منل چا نه مله کارډونه راته دلته مله کارډونه راته لیکلم خو لا کټیر نه راځه خلکو وی چې دایره څه غریب سړی دا خو نه مینې ده نه پیره پټای نم تل درکا کنه نو دیو موږ لڅو کی و چې کله ما دا ماته انداز ملاو شو یو سړی له طرفه زکات ملاو شو ما راوړل دا ځکه ما د جمعات مخه تم را ټرکونه خالی کړو نو ار یو سړی ته پته ولګی بیا ار راته یو زمانوم پکې لیکه بل زمانوم پکې لیکه نو زمون پرونه لري خدا ته چته کیږي ما دې چا نمونه ورکړو په هغه حساب باندې ما خپل پیکج ملاو شو او چې بیا مال چا نمونه راکړو ما غیر په خپل حساب باندې هغه پیکج ورک نور زما بچو مال چې سره کړو دلته ما بچو ما من ټول لا کور بدن باندې تنګ وو دې کې ټولونه و دې کې هر څه خپل خپل غتو کې بندولو هغه بند کړ او هغه په دې عوام باندې بیا تقسیم کړل په دې رکو کې بلکې خپل الکینه پر زبار وته ما تقریبا 775 پیکج ما تقسیم کړ 775 زمونږ وزیر اعلی صاحب راغلی لکه اوس بدام نه ته وایم هغه زمونږ عبدالسلام ایم پی لپاره 800 پیکج منظور کړی او زه خو یو عام یو غریب سړی مزدورکار سړی ما خدای پاک د خلکو سره خو کې ما تقریبا 775 پیکج ما ورکړ په دې کې یو دانم نه دانه برندا ټول د مزدورکارو د غریبو ځکه یو خدای بیماری راغلی ده یو خدای بیماری راغلی ده د دې په وجه باندې کارونه بند شو زما خپل زیدار مستری د رشکو مستری ده دا دکان دی چې اعلان دی نو دا بند دی دا 2 میاشتې وشو لکه یو نیمه میاشت سره دا دکان زموږ بند دی موږ په خپل مزدورکار موږ ته هیڅ قسمه صدقه را سره نشته خو چې ما ته کله د غریب سره ملاو شو نو ما خپل ورونو له غریبانو لور کو خو هر سړی تفاس کوم هر یو سړی مالدار شته دا نه غریب خو غریبي خو مالدار چې کوم شته چې الیکشن ته ودرېږي کله نو راځي وټونه په پیسو مالک وره دا درته تاسو ته پته ښه او چې کله د غریب د الله د رضا کار راشي نو بد بیا پیسې هغه ځان سره خوښ کیږي نو د غریبانو درونو تاسو نه کوي چې راځي کوم سره پرون په الیکشن کې منډي والي موږ له وټونه راغون کړی دی الیکشن را سره کړل چې موږ لاړ شو د دې نو کونسل د غریبانو د عوام تاسو کو او سره څه پیسې ول ورکو سه امداد سره وګو تا نه به سره غونډه نه لري خو چې تاسو وس کیږي او ورکا کنه لکه مال چې سړی راکنه دغه چې سواس کده مال راکو زما چې څومره دغه ما ټول ولا ورکا پکاردار دا قبل شړې ته ملاو شو نو زما خو یقین نو دا چې تحصیل لازم ته ملاو شو یا بل ایم پی ته ملاو شو نو هغه خو لا خپل نور کې دا خو پر دې مال وندا خو له بیخین ورکو دا پښه ته خرڅو نو شکر دې ما خو ډېر ښه صحیح سره تقسیم وکړ ورمه خلک ټول عوام خوشاله دي وزه دې نورو مالدارو ته مې چې خدای دې ورونه ورکی چې سره مال دې چې هغه دې بیماری د خلک ټول په کورونه کې نه چې په شړې زکات نن کېږي نو وس پکېږي دغه چې غریبانان شو د کار د روزګار نه پیوته نو چې دغه شان میدان ته راوځي هغه ځنه چې مال درکې هغه چې ارچاله ورکی خو چې صحیح سړی ورکی او صحیح پکې د غریبانو له ورکی یو خروجره نو خیرات به هم کیږي زکات به هم کیږي او خلک به ته دواګان هم کوي نو کېدای شي چې خدای پاک ولا نورم ډېر ورکی نو موږ دا غوښتو چې خدای نورم د خلکو ډېر ورکی او د غریبانو سره دیندازو کې ډېر غریب خلک مولید نن تواجه دي کوڅې راځي او دلته ماته وځاړي
اوس دا خپل سړي زما چې راغله نو بس هغه غریب چې څوک جوړل هغه هم پکې ورکوم چې ته مې اوس خیر زکه چې تاسو به کور کې څه نه نو چې ته مې اوس ځان له پاخه کې د بچو له پاخه کې وره کې ولا نو زموږ خوشحالي ده نو زه تاسو ډېر شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ د غریب خانې تراله زموږ تاسو موږ ما خپل پیکج ټول مکمل ختم کو ما ته خدا چې پته نه و چې تاسو پر راځي خو ما دا شی شو کوم نه ځکه ما خو غریب سړی مو د غریبې د سړی خیر مې چاته چې د غریبې په خل باندې تقسیم چې ځکه چې دا به سړی لا وا ورکړي نو دا شی په دې باندې سړی نه الله تعالی ناراضه کیږي نو زه دا نه غواړم چې زما چې الله تعالی زموږ نه راضي او د موږ نه خوشاله او ما الله تعالی دغه نور عزت هم راکړي دغه کس بلم پیدا شي نو خدمت زکم خو چې هغه مال راکړي روزه بیا عوام ته ګډ په ګډ باندې هر ځای ته ورسوم به زموږ په دغه خبرې وي که زموږ نور مرګریم دی هغه ما پیکیجونه ورکړي دي ځای په ځای تللی دي په دې نه کونسل کې کدا چې دا غیر ته پوسونه کوي نو ولی رحمان له ورشي دغه ځکه قطع عرفان دی هغه هم ورکړل نه هغه هم ورشي لال باچاره په شیرپور کې هغه هم ورکړل نو هغه په دې باندې د پټې نوم په نه کړم ورته کړه پټې څو اس قسم دغه نشته لري د پټې موږ سره امداد نشته موږ له صبر غلیم نه دي او نه متاپوس کوي زهر شاه موږ ایم پی دی خو چې ځکه د خپو مونږ دې ډېرې راغله او بیا لاړه خو چې کله الیکشن وکړه کنه نو دې کې د چا تاسو هم نه کړه په دې نن کونسل کې د چا تاسو نه کړه کار ته ځویا